کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي همت ورونو غواړي تلوي دلای مو خورا لوی امانت. الحمدلله د امتحاناتو ملي ادارې د لوړو زده کړو وزارت همدغه راز د معارف وزارت کوم چې زه علم لرم انشاءالله لږ وخت وروسته همدا نن ورځ د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم حنفي صاحب هم انشاءالله دغه ځوانان تقدیروي چې دا د دې ما درته ویلی چې انشاءالله یو دلیل ده چې نور دغه ملت د راپورته کېدو په لوري باندې د پرمختګ په لوري باندې ګړندي ګامونه اخلي. دویم دا خبره مې نه کوله خو یو ملګري پیام کړی و نو د دې له وجې نه دا خبره هم ضرور ده او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا خبره تاویږي چې دا تقریبا لومړی یا دوهم ځل ده چې د معارف وزارت یا مثلا د امارتي مکاتبو په وړاندې خصوصي سکتور هغه یو بروز کوي. مثلا که سږ کال موږ د خصوصي لیسو زده کوونکي هغه وګورو نو په بارزه توګه باندې 6 تنه هغه د خصوصي لیسو زده کوونکي دي او یوازې 4 تنه هغه د امارتي ښوونځیو فارغین دي. اگر که مثلا په دې کې به د ځوانانو خپله لیوالتیا او مثلا په دې وخت کې چې دوی کوم کورسونو کې شاملېږي د کانکور د زده کړې او د هغه لپاره د تیاري په کومو کورسونو کې شاملېږي هغه به هم په دې کې یو بارز رول لري. خو البته د معارف وزارت د رهبري لپاره انشاءالله دغه نکته قابل د غور ده او دغه یو زیر زه تاسو ته درکومه چې د معارف الحاج وزیر صاحب حفظه الله هغه صاحب موږ ته وظیفه سپارلې ده چې تاسې به په هر ولایت کې او پیل به یې موږ انشاءالله له هغه نه کوو له کابل ښار نه کوو تاسې به هلته د نمونوي ښوونځیو په اړه باندې یو هغه کوئ یو څېړنه به کوئ او هلته د نمونوي ښوونځیو د ایجاد لپاره به تاسې کار کوئ. نو موږ تقریبا د تیرو 5 کالو نتایج راوغوښتل نو واقعا دغه نکته قابل غور ده او انشاءالله موږ به په دې باندې یو څېړنه کوو تحقیق به ورباندې کوو او د اسباب به لټوو. درېیمه نکته جناب رحیم زوی صاحب دلته ناست ده خاصتا د ځوانانو ته وایم دا یو پیښه ده پیښه کې عبرتونه یي. جناب رحیم زوی صاحب ویلې چې د ما د کامیابي په دې اسبابو کې مختلف اسباب یاد کړل خو یو سبب دا یاد کړ چې ما له سیلفون سره او له دې موبایل سره ما مکمل مقاطعه کړې وه. زه دا وایم چې موږ په خپل تعلیمي نظام کې په خپلو تعلیمي نهادونو کې د دغه سیلفون په ازرارو باندې باید یو څېړنه ولرو د هغې د بندولو لپاره باید یو څه اقدامات وکړو ځکه د دې ځوانانو عربي کې موږ وایو دا موبایل او دا انټرنیټ دا داسې شی ده چې سلاح ذو حدین داسې یو خنجر ده چې دواړه طرفه تیره دي او منځ کې یو ځوان نیولی ده نو ځینې وخت کې کیدای شي خپلې کلمې او خپل ځیګر ورباندې وهلی او د خپل ژوند د هلاکت سبب یې وګرځېږي. نو دا ګورئ کومو خلکو چې هغه کړی ده ایجاد کړی ده په غرب کې په دې باندې قیودات نشته. د غرب په ادبیاتو کې د دې د محدودولو لپاره داسې شی نشته ده. You are too young to use the internet ته اوسه پورې لا ډېر وړکی چې د انټرنیټ استعمال وکړي خو موږ هر یو واړه ځوان ته واړه ماشوم هم په دې باندې ترلاسه کوو چې ودرېږه هغه یو څه کارټونونه وګوري خو دا خو د هغه د هلاکت سبب ده دا خو د هغه ترلاسه کول نه دي. وخت چې په پرمختللو هیوادونو کې په موبایل باندې په سلفون باندې محدودیتونه شته ده بیا خاصتا په تعلیمي دوره کې نو موږ ولې دلته غور نه پکوو او بیا دغه د ځوان ماشاءالله د خپله په هغه خپله مرکه کې دغه خبره کړې ده چې د ما د کامیابۍ په اسبابو کې دا و چې ما موبایل نه ده کتلی په دومره وخت کې. اوس د موږ او تاسې په ژوند باندې داسې روږدي ورباندې داسې را باندې مسلط شخصا د خپل ځان ښیم چې نور خو څه کوې نور علم خو څه کوې د قرآن کریم تلاوت ته وخت نه پیدا کوو نور علم خو څه کوې مانځه ته وخت ځان نسو تر خلاصولی داسې تړلي یو داسې پکې بند سوي یو داسې پکې نښتي یو. نو زه دا وایم چې دا یو پیښه ده من حیث د یو ملت
من حیث د یو قوم باید دا د موږ او تاسې لپاره هغه د تغییر یوه نقطه سي په خپلو اولادونو باندې په خپلو زده کړیالانو باندې په خپلو شاګردانو باندې د هغوی لپاره موږ او تاسې دغه اقلا که بندوی نه سو نو کم نه کم چې هغه استعمال خو محدود سي چې د هغوی استعدادونه یعنې مثلا د بېلګې په توګه وایمه هر یو برنامه هغه خپل خوارزمیات او هغه هندسه او شی لري که نه د دې ټیک ټاک کوم خوارزمیات او کوم لوګاریتم په نوم باندې غالبا د دې خوارزمیات دي په چین کې داسې مې اورېدلي دي والله اعلم چې تر کومه حده به دا صحیح وي وایي په چین کې په داسې توګه عیاره کړې ده چې د چین ځوان ته د چین پیغلې ته بیکاره او آلوده او بېهوده او داسې شیان نه راځي چې د ده ژوند ورسره ضایع سي هلته به خامخا داسې یو شی ورته راځي چې هغه علمي شی وي داسې یو خبره به دته داسې یو ویډیو به دته مخې ته راځي چې دی په ژوند کې استفاده تر نه کوي نو منګه چې موږ ژوند داسې یو ژوند ده چې الحمدلله له دغه ژوند نه وروسته په یو بل ژوند باندې هغه لرو ایمان لرو باور لرو موږ ولې داسې هغه ونه لرو موږ ولې داسې مفید او ګټورو شیانو پسې ونه ګرځو موږ سره ولې باید د ژوند قیمت نه وي د وخت قیمت ولې نه وي ارزښت باندې ولې موږ نه پوهېږو نو بهرحال خلاصه خبره مې همدا کوله چې دا یو نقطه د تحول ده او باید دا په خپلو اولادونو باندې اول له خپل کور عملي کړو اقول قولي هذا واستغفر الله کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو